کله چې انسان ته هارت اټیک وشي نو په هغه وخت کې وقتي طور پر په ایمرجنسي بیسز باندې یو ستن لګي. هغه اکثر زموږ په چې دغه کې سوسایټي کې معاشره کې کم عام ستن د سټریپټوکاینیز ته وي. دا هغه رګ د کولاویدو ستن وي. دا دې ته موږ غټه ستن وایو. د دې اجازه اخیستل کېږي او دا په 1 غنټه کې مریض ته چلیږي. بیا د هغې نه پس د دې ECG کېږي. زما نوم ډاکټر شهریار دی. زه کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم او زما استاد چې کوم پروفیسر ډاکټر شیربادر خان صاحب دی LRH کې نن سبا سینیئر موسٹ انټرونشنل کارډیالوجسټ دی. د هغه په وینا چې دا یو میسج ستا فالوورز ډیر دي. هغه ماته دا یو میسج راکړی چې ته خلکو ته دې باره کې ووایه چې د دې ستنې څه اهمیت دی د انسان په د زندګۍ په بچ کېدو کې او د هارت اټیک کې په هغه وخت په صورت کې. ګورئ چې کله انسان ته هارت اټیک وشي نو کتاب یا هدایات چې د دې لپاره کم جاری کېږي، کم چې کال په کال اپډیټ کېږي او د ډېر تحقیق نه پس په هغې باندې کار کېږي. نو هغه دا وایي چې یو خو فرض که ستا اندازه وي چې دا د هارت اټیک دی یا ECG نو ډایرکټ ته ډسپرین ګولۍ چې وچکوي مریض په خوله کې یعنې غاښونو کې وچکوي او بیا یې تېره کړي. بیا د هغې سره کو هسپتال وي نو نورې دوایانې هم دي، نوم کې یو ستن لګي او نورې دوایانې هم ورکړلی کېږي. کو بلډ پریشر ټیټ وي نو ژبې لاندې ګولۍ هم NG سیټ کې خوستلی شي. خو دا هر سبب باقي هر سبب په هسپتال کې کېږي. بیا کو فرض که په هغه هسپتال کې کیتلیب وي یعنی سپرینګ د لګېدو والا چې کم اپریشن تیټر دی دې ته کیتلیب وي هغه وي او سټنټ دته پاس کېدی شي. نو په کار دا ده چې اول صورت کې دته سټنټ پاس شي. خو کو چې دا مریض فرض که داسې هسپتال ته راشي چې په هغه کې دغه سهولت موجود نه وي او بل هسپتال ته په رسېدو کې د 2 غنټو نه ټایم یعنی وخت زیات لګي. کله داسې وي چې د رش ټایم وي، مریض سره گاډی نه وي، بېوسه وي، لرې ځای وي، رسېدی نشي، د شپې داسې وخت وي چې پته وي چې یاره بل هسپتال کې اوس دا کار نشي کېدی. نو بیا د دغې ستنې په باره کې مریض ته یا د هغه لاواحقینو ته ویلی کېږي چې دا ستن تا ته لګول پکار دي. دې ته ترمبولیټک وایي، فایبرونولیټک ته وایي، SK ته وایي، سټریپټوکاینیز ته وایي. یا اوس کو فرض که په بل ځای کې وي ماډرن ځای کې نن سبا ښه ستنې هم شته، LT-پلیز، RT-پلیز، ټنیکټي-پلیز، دا ټولې ستنې په دې نومونو هم شته. خو د هغې لږ شان ریسک هم په هغې کې وي. ریسک دا وي چې څنګه کو فرض که د زړه هغه رګ هغه کولاوي نو کېدای شي چې بل ځای کې خدای مکه رګ وشلېږي یا څه وینه راخلاصه شي. دا یو څو پکې خطرناک علامتې دي خو د دې فیصد ډېر زیات کم دی. یعنی دا چې کوم ریسک ورسز بینیفټس دي یعنی فایده یې ډېره زیاته ده او د نقصان چانس پکې ډېر زیات کم دی. بیا کو فرض که دا ستن ونه شي نو مطلب دی چې مریض هغه وخت سره هیڅ علاج هم ونه کړو نو د دې خبرې چانس ډېر زیات دی. کو دا مریض بچ پاتې هم شي، اول خو پکې د مرګ چانس ډېر وي، خو بیا بچ پاتې هم شي نو د زړه دا پټې به کمزوري شي. بیا به یو وخت داسې راشي چې دا مریض به یو خبر هم په یو ګو کې نشي کولی. لکه یو جمله وي نو په هغې کې به هم ساه لنډه لنډه کېږي او صبر به کوي نو بیا به نه به ګرځېدی شي، نه به نیغ سملاستی شي، خپې به یې پړسېږي، کپړې به هم نشي بدلولی خپلې. نو د ډېر یو تکلیف سره به مخ شي. نو کله نه کله زموږ دا خلک د کورونا په وخت کې دا یو عام تاثر جوړ شو چې یاره کو فرض که ډاکټر درنه د ستنې اجازت غواړي نو هغه مه ورکوئ او د دې ستنې نقصان ډېر. نو زموږ خلک ویرېږي د دې ستنې نه انکار وکړي او اکثر دا وایي موږ به سبا به څه چل وکړو یا به بل وخت څه چل وکړو. نو مریض د نقصان سره مخ شي. د دې ستنې د نقصان نه مه یریږئ، په الله تعالی به توکل کوئ، د دې ستنې اجازت ورکوئ ځکه چې په دغه وخت کې بل څه آپشن نه وي. زموږ ملک داسې دی چې تھرډ ورلډ کنټري ده. په کار خو دا ده چې کیتلی په هر هسپتال کې موجود وي خو لا فی الحال داسې سچویشن نه دی. نو د ستنې لګولې اجازت ورکوئ. بیا چې کله ستن لګي ECG کېږي او مریض سټیبل وي بېشکه بیا تاسو بل ځای ته شفټ کېدی شئ. داسې ځای ته چې په هغې کې کیتلیب وي مریض ته لکه مطلب سپرینګ پاس کېدی شي یا انجیوګرافي کېدلی شي او د هغې نه پس دا فیصله بیا اصل کې کېږي چې سپرینګ پاس کول دي او کو اپریشن کول دي. نو د ستنې نه مه یریږئ، د ستنې اجازت ډاډه ورکوئ. ډېره مننه.